په نږدې راتلونکي کې به د لغمان د سرحدونو قبایلو چارو د امریت لپاره د یو مجهز میلمستون د جوړولو چارې پیل شي. دا څرګندونې د سرحدونو قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیرزي نن په لغمان کې د سولې، امن او ملي یووالي د تامین او نظام او ملي وسلوال پوځ څخه د اولسونو په ملاتړ غونډه کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي له لوري د شو وړاندیزونو په تایید او منظوري کې د وینا پر مهال وکړې. ژمن شو چې د لغمان د سرحدونو قبایلو چارو د امریت بس به ریاست ته لوړوي او په تشکیلاتو کې به هم اضافه والی راولي. د سولې، امن او ملي یووالي د تامین او نظام او ملي وسلوال پوځ څخه د اولسونو په ملاتړ غونډه کې پر یادو مشرانو سربیره د لغمان د مرکز په ګډون د 15 ولسوالیو دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون درلود چې د غونډې په پیل کې لغمان والي عبدالجبار نعیمي د مخالفینو د ورانکارو اعمالو د غندنې ترڅنګ اولسونه یووالي ته راوبلل او ترې غوښتل چې د دغو مخالفو وسلوالو پر وړاندې د خپل نظام او ملي وسلوال پوځ ملا وتړي. ښاغلي نعیمي د لغمان د سرحدونو قبایلو چارو امریت د بس د ارتقا او په لغمان کې د یاد امریت لپاره د یو مجهز میلمستون د جوړېدو پر وړاندیزونو سربیره د ټولګټو پروژو د تطبیق او د آبادۍ په مخ کې د پردو خنډونو په لرې کولو کې د عامه ذهنیت جوړېدنې تجدیدي اړتیا ده چې اولسونه باید په دغه لاره کې پراخه کار وکړي. وروسته په وار سره د ولایتي شورا منشي ګلزار سنگروال، قومي مشرانو حاجي محمد اشرف او حاجي شامت خان، دیني عالم مولوي فرمان الله اخونزاده، د ننګرهار پخواني ښاروال لالاغا کاکړ او د ځوانانو په استازۍ شیرزاد صافي په وار سره په خپلو خبرو کې د ولایت مقام له لوري د شو وړاندیزونو په اړه د ټینګار ترڅنګ په لغمان کې د قبایلو وزارت اړوند د یوې لیسې د جوړېدو غوښتنه هم وکړه څو د لرو پرتو سیمو ځوانانو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شوې وي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د سرحدونو قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي د سولې، امن او ملي یووالي په تامین او دغه راز له نظام او ملي وسلوال پوځ څخه د اولسونو په ملاتړ او ګډ کار کولو تاکید وکړ. زیاته کړه چې په دې لاره کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. ښاغلي شیرزي همدارنګه د شو وړاندیزونو په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به یې د تطبیق او عملي کېدو په اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي. په پای کې د نږدې 14 میلیون افغانیو په ارزښت د لغمان ولایت د سرحدونو قبایلو چارو د امریت نوې جوړه شوې ودانۍ چې په یو جریب ځمکه کې په 2 پوړونو کې په پاخه او اساسي شکل جوړه شوې چې 11 اداري خونې، د کنفرانسونو تالار او نور ټول ضروري ملحقات لري هم ګټې اخیستنې ته وسپارله.